چې په زړه کې داسې وایم چې دا به ورته وایم په زړه کې داسې وایم چې دا به ورته وایم خو راچې شي اشنا په حوصلو خبرې نشي امو د دې خبرې نه دو مقصد دی چې نن سبا داسې بیزي غونتې وخت دی چې موږ چې د هرې پورټې مشیرون راشي نو د هغو سره ډېر مختصر غونتې ټیم وي نو دلته کې بیا چې موږ هم هرې پورټې ته لوړ شو ځکه چې زه خو ګوره شاعر اون کیناتې هرې وي پورټې ته سمه مو دې خبرې دو ثبوت دی چې مو ته اوس یوه ګنټه مخکې موږ اشفاق و جاوید صاحب دې په لاره کې یلي دي پرونه مو ته پاته نه وه خو دغه دی زه په بیا هم د هغې نه باوجود راغلی یم بعضې کسان وایي چې کنه دا خو په پلونې پورټې کې و ډینګرې پورټې کې و د دې خبرې مو مخکې وضاحت کړی چې مو 8 کتابه چاپ کړي دي او څوک یې مو سره راشي په 4 کتابو کې تقریبا مو ټولې د نیشنل خبرې دي او د نیشنل نظمونه دي د بلې پورټې نظم پکې څوک نشي موندی خو صرف دومره دی چې لکه څنګه چې تاسو ته مو ووایي چې په زړه کې داسې وایم چې دا به ورته وایم راچې شي اشنا په حوصلو خبرې نه شي نو بیا چې په کوم ټیم کې تو پسې لکه د شو نه بیړه شي چې زر کوه نو هغه تیار هغه خبرې به لکه تو نه ګاډي واډي کېږي صرف زه مو ته خبرو کولو حق نشته هغه مشیرون شته زه یو څو شعرونه یم چې سخت جنگ دی سخت جنگ دی د دماغو فلسفیان ځان ته پیدا کوي سخت جنگ دی د دماغو فلسفیان ځان ته پیدا کوي او د میا افتخار پشان کسان ځان ته پیدا کوي او د نومه چې څه خلک په مړونې هم یریږي د نومه چې څه خلک په مړونې هم یریږي نو سرې سترګې په مثال د باچا خان ځان ته پیدا کوي او پی نه ورکوي مور چې بچی نه جاړي ترکمه پی نه ورکوي مور چې بچی نه جاړي ترکمه په خپله خوله کې هر سړی زبان ځان ته پیدا کوي او چې ستاسو د حقونو د غوښتو جرأت کوی شي چې ستاسو د حقونو د غوښتو جرأت کوی شي نو زړور د ازمرو په شان ځوانان ځان ته پیدا کوي او ګلونه د خپل کلي درنه رورو مړاوی کېږي ګلونه د خپل کلي درنه رورو مړاوی کېږي چمن الله درکړی خو مالیان ځان ته پیدا کوي او هرې جلسې ته ځم د هر لیډر خبره اورم هرې جلسې ته ځم د هر لیډر خبره اورم رستو پې سوچ کوم چې څوک کامیابول پکار دي او چا چې د قوم د پاره وړاندې رستو کړي وي څه هغوی که هر څوک وي اوټونه ورکول پکار وي او چا چې زمونږ حق خوړلی وي په خپلو چمچو دغسې خلک د خپل کلي نه شړل پکار دي او چا چې د یو زوی قرباني ورکړه د قوم په خاطر چا چې د یو زوی قرباني ورکړه د قوم په خاطر د داسې چا سره په نه راودرېدل پکار دي او چا چې سرحد ته نوم د ښکلي پښتونخوا ورکړی چا چې سرحد ته نوم د ښکلي پښتونخوا ورکړی هر نیکي د هر لیډر را یادول پکار دي او چا چې دا پل د عالم خان د دریو خلو جوړ کړی د هغوی نوم داسې جلسو کې اخیستل پکار دي او زه د یوې پارټۍ بد نه وایم ټولې ښې دي خو د نیشنل دپاره ځان قربانول پکار دي زه د یوې پارټۍ بد نه وایم ټولې ښې دي خو د نیشنل دپاره ځان قربانول پکار دي تپوس
د پښتونخوا که د پنجابو که مربا تپوس د پښتونخوا که د پنجابو که مربا زه چا سره د خپل وطن حساب وکم ربا او د پوهه خلکو شمار دلته د مالګې دی په وړو کې د پوهه خلکو شمار دلته د مالګې دی په وړو کې د کوم کوم بې عنوانه سوال جواب وکم ربا د پوهه خلکو شمار دلته د مالګې دی په وړو کې د کوم کوم بې عنوانه سوال جواب وکم ربا او د وړو په توړه خرڅ دي هېڅوک نه راځي میدان ته د وړو په توړه خرڅ دي هېڅوک نه راځي میدان ته او که شل ځلي اعلان د انقلاب وکم ربا چې یو سر پټوم نو دلته چې یو سر پټوم نو څلور نور بې ستره کېږي زه چا ته په یو څادر حجاب وکم ربا او خطیب د سعودي یمه د تورې نه یریږم خطیب د سعودي یمه د تورې نه یریږم قتلیږم که په خپل اختیار خطاب وکم ربا شکر دی خدایا چې شکر دی خدایا چې قیامت ختم شو د خود غرضو حکومت ختم شو شکر دی خدایا چې قیامت ختم شو د خود غرضو حکومت ختم شو مونږ ته د امن زندگی پکار ده یو ځلي بیا باچاخاني پکار ده مونږه 15 کاله جړا کړې ده هیچا مو نه دی اورېدلی فریاد والله که چا زمونږ پروا کړې ده هیچا مو نه دی اورېدلی فریاد غریب د بدې ورځې غلا کړې ده هیچا مو نه دی اورېدلی فریاد مونږ ته یو چغه ارماني پکار ده یو ځلي بیا باچاخاني پکار ده زمونږ د خپل پلار او نیکه وطن دی خو بس اختیار د پردو سره دی د امریکي یورپ ښه وطن دی خو بس اختیار د پردو سره دی سپرلی دی شنه واښه وطن دی خو بس اختیار د پردو سره دی د دې دپاره قرباني پکار ده یو ځلي بیا باچاخاني پکار ده او مونږ چې آزاد یو نو بیا بند ولي یو د غلامانو په شان ژوند تیرو او د خان د هر حکم پابند ولی یو د غلامانو په شان ژوند تیرو او دومره پیمانه په خپل ژوند ولی یو د غلامانو په شان ژوند تیرو یوه ناره د لیوني پکار ده یو ځلي بیا باچاخاني پکار ده او مونږ به تر هغه وخته خرو ټخري مونږ به تر هغه وخته خرو ټخرې څو چې د اوټ په قیمت نه پوهېږو مونږ به تر هغه وخته خرو ټخرې څو چې د اوټ په قیمت نه پوهېږو راکوي خلک رو به رو ټخرې څو چې د اوټ په قیمت نه پوهېږو او د بېننګۍ نه به زغمو ټخرې څو چې د اوټ په قیمت نه پوهېږو مونږ ته په ځان نظرثاني پکار ده یو ځلي بیا باچاخاني پکار ده امو سره د نیشنل په بورا کې اوس هم په جیب کې کتاب مې ډاک راوړی دی خو چونکې لکه څنګه مې چې ته ووایي چې زه یوازې نه یم نو بخښنه غواړم که بیا مې چې ته په بل ځای کې ګیر کې بیا به ګورو ښه په مخه مو